خدغه دعا قبل دو د پاره علماء کرامو د احادیث پرانا کې یو څو شرایط بیان کړی دي. څکله دغه شرایط خیال وساتل شي الله تعالی د تا ول دعا خامخا قبلې. هغه کې یو شرط دا چې د دعا ول آداب ملحوظه د دعا خپل آداب دي. آداب څه شي دي؟ هغه سوره فاتحه کې الله تعالی ذکر کړی دي. سوره فاتحه یو نوم مفسرین حضرات بیانوي چې دی یو نامه تعلیم المسأله ده. تعلیم المسأله یعنی د سوال کولو طریقه څه شي ده؟ طریقه دا ده چې اول به الله تعالی بڑای بیان کې، بیا به الله تعالی سره خپل رشتہ ورته بیان کې چې یا الله متا سره دا رشتہ ده. هغه د بعد ورته حاجت مخته کې لکه څنګه دنیا دستور هم دا ده چې کله څه چانه یو شی غواړي نو اول به ته د هغه ول تعریف کوي، بیا به هغه سره رشتہ جوړي، بیا به ورته خپل حاجت مخته کوي، نو هغه به د حاجت پورا کی. تا خبره به اومني لکه څنګه تا یو 100 روپیو ته ضرورت دی او ته خپل ملګری څخه راغلی، خپل حاجی صاحب یو رشتہ دار ته راغلی چې یو 100 روپی به ورنه راواخلم، نو اوس که چرته ته د هغه ول دروازه وډبای او هغه راوځي یا حاجی صاحب یو 100 روپی خوراکا، نو هغه به درته چې ما به د پیسې تا د پاره ګټلې وي، زاورو کېږه کار کا او خدای د خار کا ټیم نه ګوري 100 روپی راکا. اوس اندغه حاجی صاحب دې سکله ته ورته راشي دروازه ورته وډبای راوځي او بیا ورته ته د هغه تعریفونه بیان کې حاجی صاحب ماشاءالله ډیر خسړې او ته دسه او ته آسه او دا دسه او ډیر سخی سړې پلنکی سړی سره د خکړی او دا او بیا زمونږ د رشتہ دری دی دا عزیز ولی دی او دسه یو لاس 15 منټه صدیقه واخلې اور هغه د بعد بیا ورته وي یاره حاجی صاحب یو 100 روپیو ته ضرورت در سره بوینا هغه یې څه زر څه کوي 2000 خو واخله نن سبا په 100 روپیو څه شي کېږي 2000 واخله. نو دا ګوري آداب دي. نو اندرنګي الله تعالی ته آداب لحاظ او ستل شي. نن سبا مونږ او تاسو ګوره سرکاري دفاترو کې دغه آداب ول خیال ستو کنه ځکه مونږ د تمباچی یو لنسس پکاري وي او بیا ځکه ډي سي ته یو درخواست لیکو نو اول سر کې آداب ورته ذکر کوو چې په حضور جناب ډیپټي کمشنر صاحب دامت اقبالہ نو دغه آداب دي. اور بیا ورته خپل وفاداری ذکر کو چې میں بندہ ملک خداداد پاکستان کا وفادار شہری ہوں اور ماته اسلحه پکارې دي اسلحه د پر ماته یو لیسس راکا. نو بس کو د څکل د آداب هغه وګوري نو هغه سټیمپ ولګي چې را دي ته د لیسس ورکړل شي اور هغه د پر یو خپل سټام راخلي هغه باندې ولیکل هغه به هم یو خاص هغه د پر منضبط الفاظ هغه سړی لیکي سټامونو ولا تی نشي لیکله نو بیا هغه منظوریږي. نو اندرنګي الله نه هم څکل ته غواړي نو دغه آداب او خیال بس دې چې اول به الله بڑای بیان کې او بیا به الله سره د خپل رشتہ بیان کې لکه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا د الله بڑای شو. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا لزد تاهی عبادت کوم زتا نه هم غواړم بل چاته زلاس نه نسم. نو اوس ما اهدنا الصراط المستقیم ما تلاره د هدایت او خیا اندرنګ بل ضرورت هغه ورته پیش کا. نو به هر حال اول شرط د آداب او خیال بسته. دویم شرط صدقه دعا څه ته غواړي دا به توجه سره غواړي یعنی تا به زړه دا غافل نه وي زړه به د لاپروا نه وي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن چې بشک الله تعالی دعا نه قبلي د غفلت ولا زړه ولا دعا او اندرنګ لاپروا زړه ولا دعا د الله تعالی نه قبلي. چې ته دعاګانې غواړي لکه څنګه نن سبا مو تاسو پرټي باندې دعاګانې زده کړي چې یا الله ما او بخې زما مور او پلار او بخې پلانکې کار وکي او دا وکي او دا وکي وصلی الله علی نبی کریم. بس خبره خاتمه نه بلکې دعا یعنی دا اخلاص سره دا یقین سره اور دا توجه سره اور الله په خپل دعاګانو باندې هغه حاضر ناظر ګڼل او دا یقین کول چې الله تعالی زما دعاګانې واوري الله تعالی زما دعاګانې قبلي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته چې کله تاسو دعا غواړو نو بیا انتم موقنون بالاستجابه په داسې حال کې غواړو چې تاسو یقین کوونکیو دغه دعا په قبول ولو باندې صدا شک منوي چې پاته نشته الله به دغه دعا قبول کړي او که دعا به درته الله قبول نه کړي. اور اندرنګ دریم شرط علماء کرام دا بیانوي چې تا خېټه دا د حرامو نه پاکوي رزق ته حلال ولوي. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات پیغمبرانو ته الله حکم کوي چې پاکیزه روزي خورو
حلال روزي خورو څکله پیغمبرانو ته الله فرمای نو مونږ ته په درجه اوله دغه حکم دی چې الله مونږ ته هم دغه حکم دی چې مونږ په پاکیزه روزي خورو څکله زمونږ رزق حلال وي حرام ولا نوي نو مونږ به څکله دعا کوو الله تعالی سوچتو نو الله تعالی به دغه دعا بیا قبلای او کچرته رزق مده حرام ولو او بیا دې سره کچرته مونږ څومره هم دینداری کیګو نو دغه دعاګانې بیا الله تعالی نه قبل